د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت په تیره اونۍ کې د اقتصادي کمیسیون د تخنیکي کمیټې په نوبتي غونډه کې چې د روان مریض کال د سلواقي میاشتې په 9مه نیټه په مرمرینه ماڼۍ کې جوړه شوې وه، له اجنډا سره سم د یو شمېر اقتصادي موضوعاتو په اړه بحث وشو. یاد غونډې ته د نباتي خوراکي غوړیو د ځان بسیاینې پر طرحه او نویو متقاضیانو ته د نوري فایبر د ملي جوازونو د صدور د ورکړې پر موضوع بحثونه وشول. تر هر اړخیز بحث وروسته د تخنیکي کمیټې د نظرونو په پام کې نیولو سره یاد موضوعات تایید او د منظورۍ لپاره اقتصادي کمیسیون ته راجع شول. د پانګونې بین الوزارتي کمیټې په نوبتي غونډه کې چې د روان مریض کال د سلواقي میاشتې په 10مه نیټه په مرمرینه ماڼۍ کې جوړه شوې وه، له اجنډا سره سم د بهرنیو کورنیو خصوصي شرکتونو له لوري د پانګونې وړاندې شوی یو شمېر طرحو په اړه بحثونه وشول. په غونډه کې تر هر اړخیز بحث وروسته د خصوصي سکتور له لوري د هیواد په 12 بندرونو کې د الکترونیکي سکنرونو د نصب او همدارنګه د ننګرهار ولایت په موهمندره ولسوالۍ کې د تیر پارک جوړولو طرحې د پانګونې بین الوزارتي کمیټې د نظرونو په پام کې نیولو سره تایید او د منظورۍ لپاره اقتصادي کمیسیون ته راجع شوې. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند په حضور کې د روان مریض کال د دلوي میاشتې په 11مه نیټه د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت او خصوصي سکتور ترمنځ د شاوخوا 2 میلیارډ افغانیو په ارزښت د 3 پروژو تړونونه لاسلیک شول. په هغو مراسمو کې چې په همدې موخه د حکومت د اطلاعات او رسنیو مرکز کې جوړ شوی وو، د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند دغه پروژې د معیاري ترانسپورت د رامنځته کېدو او د دې برخې د پرمختګ په برخه کې مهمې وبللې او له قراردادي شرکتونو یې وغوښتل چې خپل کارونه په ښه کیفیت او ټاکلي وخت پای ته ورسوي. اوس د خدمت او د یووالي وخت دی،